बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू په مایکروسافټ ورډ کې چې بل کوم ټیپ نن شروع کوو نو مې د لی آوټ ټیپ دی. لی آوټ ټیپ خپل درې ګروپه لري، یو پیج سیټ اپ دی، یو پروګراف دی، یو ارینج دی. دکې موږ او تاسو دغه دوه ګروپونه ویلي دي وخته. پروګراف ګروپ هم ویلی دی، ارینج ګروپ هم ویلی دی. بیا کوم ځای کې ویلی دا درته ښیم. اول پیج سیټ اپ دی. پیج سیټ اپ څه معنی د ورقې تنظیمول. پیج سیټ اپ یعنی هر وخت چې کله کوم ډاکومنټ کې لیکل کوئ اول د هغه د ورقې څه کوئ سیټینګ کوئ. یعنی ورقې دا معنا سیټینګ چې هره ورقه سایز دې کم یو وي، مارجن دې څومره وي اړخونو ته، صحیح شو. ورقه دې په کوم شکل کې افقي او عمودي وي، دا ټول سیټینګ به تاسو د کوم ځای نه کوئ د پیج سیټ اپ ګروپ نه. اول ګورئ مارجن دی. مارجن موږ او تاسو وایو چې یاره دا لیکلو دا د ورقې اړخونو ته مارجن وایي. لکه دا پاس ځای شو، دا لیفت شو، رایټ شو یا باټم، دا کم ځای چې مثال د چاپ نه بغیر پاتې کېږي دې ته مارجن وایي. یعنی کوم ځای کې چې لیکل نه راځي هغه ځای ته څه ویل کېږي مارجن وایي. اوس موږ او تاسو چې مثال په طور سټیکس ولیکو دلته انټر وو، اوس دا مثال موږ او تاسو سره یو پیج راغو. اوس دلته ورته وایي چې یاره مارجن څومره غواړې. مثال تاسو نارمل وګورئ، نارمل مارجن 1 انچ دی، ټاپ نه یو دی، باټم نه، لیفت نه او رایټ نه هم 1 انچ دی. زه دا مارجن څه کوم کموم یا زیاتوم، نو تاسو دلته به راځئ پیج سیټ اپ ته لی آوټ ټیپ ته به راشئ، مارجن ته به راشئ. نارمل کم څومره سیټینګ دی د ټاپ او لیفت او باټم نه ګورئ 1 انچ دی. یعنی مارجن سپیس څومره شو، ټاپ نه 1 انچ، باټم نه، لیفت نه، رایټ نه. دا ته کمې نو ګوره نیرو سټایل دی. دا نیرو داسې یو مارجن دی چې ټاپ باټم لیفت او رایټ کې څومره فاصله ده مارجن ته نیم انچ. چې کلیک کو څه ګورئ مارجن کم شو او که نه ګورئ ټاپ ته وګورئ، باټم ته وګورئ، لیفت باټم کې ګورئ اضافه شو، ځکه ټکس نشته دی. یو پروګراف چې اوس دلته ولیکم ګورئ باټم نه مو خپله معلومیږي چې لږ ټکس اضافه کړو انټره. دا وګورئ مارجن نیم انچ شو. دا اندازهګیري به دیز نه معلوموي. ګوره دلته اوس راځم مثال ګورئ دا د لیفت مارجن دیز نه معلومیږي څومره دی نیم انچ. دلته د رایټ وګورئ څومره دی نیم انچ. دلته نه وګورئ د باټم وګورئ څومره دی نیم انچ. دا خطکش چې موږ او تاسو سره دا د پیمایش دپاره راځي. پیمایش موږ ته ښایي چې څومره مارجن دی. دا سیټینګ دی نه دی په کار ریشه. مثال دا موټریټ که کوم یو سټایل دی ته وایي چې د ټاپ نه یو، د باټم نه دیم یو، لیفت او رایټ نه څومره وي 0.15 ګوره مارجن زیات شو که نه. یا دا سیټینګ دیم نه دی په کار، وایډ غواړي. ګوره وایډ کې به ټاپ نه څومره دی، ټاپ ته 1 انچ، باټم ته 1 انچ او لیفت او رایټ ته څومره دی 2 انچه. ګوره مارجن زیات شو که نه. همداسې که دلته راشو نور هم زیاتول غواړي دیز نه بیا څه کول. آفس د آفس 2003 مارجن چې کوم یو دی لکه مایکروسافټ آفس کې 2003 کې چې نارمل مارجن د ورقې و هغه څومره و، ټاپ نه 1 انچ او د لیفت او رایټ نه څومره و 1.2 انچه. دا د 2003 آفس مارجن غواړي د پیج لپاره انتخابولی شي. یا نارمل غواړي. نارمل څه معنی خپل اول حالت ته. یعنی دا نارمل سیټینګ دا دی. لاست کسټم سیټینګ یعنی لاست کسټم سیټینګ دا معنا چې کله دا هغه سایز هغه سیټینګ دی چې کوم کمپنۍ جوړ کړی چې ما کله خپل یو سیټینګ ورته ورکړی مارجن ته نو هغه هم دلته راغلی. ګوره لاست کسټم سیټینګ. اوس که سبا دا نه څوک پوښتنه وکړي چې دا مارجن مې نه دی پکار، په خپله خوښه یو مارجن ورکوم نو بیا کسټم مارجن ته به راځي دیز نه به یې ورکې. خو دا موږ او تاسو دلته نه ویو، دا بیا دلته پیج بټن کې ویو، پیج سیټ اپ بټن کې مارجن، دا بیا هم دلته دا بټن کې ټول څه کوم درته ویم. اورینټیشن دی. ورقه دې په کوم سټایل کې وي، افقي دې وي که عمودي. ګوره دا پورټریټ سټایل دی. دا ورقه چې په ولاړه وي په دې سټایل کې نو کوم سټایل شو پورټریټ. لینډسکیپ په دې پروتوالي دا ورقه غواړم نو تاسو به راشئ دلته اورینټیشن ته لینډسکیپ به انتخاب کړئ. اوس ورقه ګوره په کوم سټایل کې شوه په پروتوالي سټایل کې. یعنی دا اکثره ذریعان په دې شکل وي، بیا جدولونه په پورټریټ سټایل کې وي. نو ستاسو خوښه چې ورقه په کوم سیټینګ کې غواړئ، پورټریټ سټایل کې غواړئ یا لینډسکیپ سټایل کې غواړئ. ګوره دا لینډسکیپ شو. سایز دی. سایز کې موږ او تاسو د پیپر اندازه انتخابو چې دا ورقه د کم یو وي. په دنیا کې مختلف سایزونه ورقې شته دی. مثال A4 ورقه شته دی، A3 ورقه شته، A5 ورقه شته، A6 شته دی، لیټر شته دی، لیګل ورقه شته دی. همداسې مختلف ورقې دي. هر یو پیدا کېږي خو د ټولو اندازو کې صرف فرق وي.
د کم پلانوالی زیات وي د کم ورکې جګوالی. اوس ته دلته دا لیکل چې کې نو ته پیپر به انتخابې. پیپر به ته د پرنټر مطابق انتخابې چې ستا په پرنټر کې کم پیپر کم سایز پیپر موجود وي هماغه سایز به ته دلته څه کې انتخابې به. دلته راځو مثال سایز ته راځو دلته ورته څه انتخابو پیپر. لیټر ورکه انتخابې. لیټر ګوره پلانوالی څومره دی 8 په 15 او جګوالی څومره دی 11. دا ګوره لیټر ورکه شوه. ګوره دلته فرق درته اوس پرنټ کې ښم. دا لیټر ورکه شوه. زه ورته وایم چې نه لیټر نه لیګل. ګورې دا کومه ورکه شوه دا لیګل شوه. دلته ګورئ لیګل نه انتخاب هغه نه انتخابوم. ایگزیکټیو ده کوم دا ګوره دا یو بله ورکه سایز ده. همداسې دا نه ده په کار. دلته راشه نور مختلف سایزونه پیپر دي. ګوره دا A3 ورکه ده. A3 ټولو کې دا غټ غټ اعلانونه دیوالي چې ګوره دا A3 سایز کې دي. دا د ازریانو ورکه چې موږ لیدلي دا کومې ورکې دي A3 ورکې دي. همداسې ګوره A3 ورکه هم نه په کار. A4 ورکه ده. ګوره د A3 سایز ټولو کې زیات دی. A4 ورکه دا A4 شو. همداسې دلته راشه A5 ورکه دا A5 شو. A5 چې نیمه دی A4 یعنې A4 ګوره د A4 ورکې سایز څومره دی 7 په 20 او جګوالی څومره دی 11. د A5 څومره دی 15 په 3 8 په 20 یعنې د A4 نه لږ شانتې څه وي کم وي اندازې. B4 دا بیا ورکه ده. ګوره کومه ورکه چې د په کار وي دلته د ورکې سایز به ورته انتخابې. دا ټولې ورکې په بازار کې پیدا کیږي. انویلپ دا د پاکټونه دا خط چې پکې اچو دا انویلپ سایز پیپر ګوره دا انویلپ شو. لکه په پاکټونو اکثره خلک چاپ کوي درسونه هغه دپاره به کومه پیپر انتخابوي انویلپ به انتخابوي. دلته راشئ مختلف سایزونه پیپر دي. هر یو پیپر چې خوښه وي دیز نه ورته انتخابولی شئ. پوسټ کارډ ګوره دا پوسټ کارډ پیپر ده لکه دا د خط دپاره. نو که سبا څوک پوښتنه وکړي چې سایز کې موږ او تاسو څه کار کوو سایز کې د ورکې اندازه موږ او تاسو کوو انتخابوو. یا زیاتره په ایشیا کې لیټر لیګل A4 A3 A5 دغه زیات استعمالیږي. نو دلته او مور پیپر سایز کې دلته نه هم پیپر انتخابولی شي. ګوره بیا که دلته چېرته ستاسو د خوښې اندازه نه وه بیا به خپله یو اندازه جوړوئ نو مور پیپر سایز ته به راځئ او پیپر سایز کې به څه انتخابوئ دلته په کسټم به انتخابوئ. کسټم مثال د دې څه کار دی نن سبا دا ورکې چې مطبوع والا راوړي دا لکه داسې پردو په شکل کې وي لکه داسې وړې وړې نه وي غټ غټ ورکې. مثال دا ورکه د څه نه جوړېږي لرګي نه. نو لرګي مطابق څه کوي جوړوي لکه لرګی مثال یو لرګي نه یو ورکه جوړوي. دا چې دا خلک والي دا بیا کټ کوي. مثال دا ته اوس کس وایي چېرې ما ته داسې یو ورکه جوړه کړه چې پلنوالی 8 وي او جګوالی څومره وي مثال 10 وي. هسې اندازه ستا دلته نشته درته یې کټ کا خو دلته نشته دی. بیا کسټم سایز ته به راځي په خپله خوښه به اندازه جوړه کړي. چېرې پلنوالی څه کا 8 کا جګوالی څومره کا 10 کا اوټې کا. اوس تاسو وګورئ دا په خپله خوښه موږ او تاسو څه وکړو یو ورکه جوړه کوو که نه. نو کسټم سایز دا معنی په خپله خوښه چې یو ورکه جوړوئ په خپله خوښه نو کسټم سایز کې ورته سایز ورکوئ. بیا بل ګورئ راځو کالم ته. کالم ګورئ اخبارونو کې به هم لیدلي وي. دا اوس موږ او تاسو سره څو کالمه دي یو. دلته مثال 2 کالمه غواړئ څو کالمې شوې 2. څو کالمې غواړئ 3. دغسې کالمه دیز نه راوستلی شئ. اوس تاسو وګورئ موږ او تاسو سره 3 کالمې دي. دلته مثال یو کالم غواړي یو به شي 2 غواړي 2 به شي. اوس دا لیفټ او رایټ څه معنی ګوره که لیفټ زه چېرته کلیک کړم دا لیفټ خوا ته چې کوم کالم دی دې اندازه به کمه شي او رایټ خوا ته چې کوم کالم دی دې اندازه به څه شي زیاته. ګوره لیفټ مې انتخاب کړو ګورې لیفټ کالم څه شو کم شو که نه او رایټ څه شو زیات. دلته راشه ته وایې چې نه رایټ څه شي رایټ دې کم شي لیفټ زیات شي. دا واله رایټ د دې فایده دا ویکبلریان هم لیدلي که نه لغت لیکلی مینینګ لیکلی هغه دې په دې شکل کېږي. 2 کالمې والي د لغت چې دی کالم یعنې د لغت اندازه چې د لغت کالم اندازه کمه کړي او د مینینګ یې څه کړي زیاته کړي. نو دا لیفټ او رایټ دا ګټه کوي. اوس که سبا څوک تاسو ته وایي چې د 3 نه زیات کالم اخیستلی شو او که نه نو راشي به مور کالم ته. ګوره 1 کالم 2 کالم 3 کالمه دا خو مې اوس درته وویله. نمبر آف کالم کې به ته کالم ورته لیکي. د کالم اخري تعداد چې په نټ کې ښایي 46 دی 45 یعنې یو نه تر څو پورې کالم اخیستلی شو خو دا 45 په هغه ورکو کې راځي لکه 3 چې پلانوالی زیات وي. اوس که زه دلته ګوره ورته لږ ورکړم مثال ورته یم چېرې 40 کالم انټر کړمه نو ګوره ده کې هم واغسته خو اکثره بیا چې ګوره اوس دا 45 حسابېږي او که نه 12 دي. اوس دا نورې ګوره نه شو کوي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نور ولې نشو کوي چې په دې ورکه کې ته څو کالمې اغوستلی شي تر 12 پورې مثال تا ته شو کېږي نورې به وي خو نورې به نه شو کوي ګوره څو راځي 12 دا 15 هغه لکه ایتري ورکه کې تا اغوستلی شي ځکه د هغه پلروالی څه وي زیات وي نو دلته نمبر آف کالم نه د کالمو تعداد زیاتولی شي 4 کالمې په کار وي دا واله 4 یا مثال په طور دلته ریشه 6 کالمې د په کار وي دا واله 6 نو ته که سبا څوک درته وایي چې د نمبرو کالم څونه څو پورې دی 1 نه تر 15 پورې مونږ او تاسو څه اخیستلی شو کالم یې اخیستلی شو بل ګورې لیکلي دي رایټ ټو لیفټ مثال 2 کالمې مې واخیستې صحیح ده اوس ګورې دا د ټکس ډایرکشن لیفټ ټو رایټ دی او که نه زه ورته یم چې رایټ ټو لیفټ یې که دلته رایشه مور کالم ته او زه ورته یم څه رایټ ټو لیفټ وکې که ټکس ډایرکشن وګوره کوم خوا نه شو رایټ ټو لیفټ شو او که نه زه ورته یم چې نه لیفټ ټو رایټ یې که مور کالم ته رایشه دلته ورته رایټ ټو لیفټ نه ټیک مارک ایسته که زه ورته یم چې لیفټ ټو رایټ یې که وکې که نو څه ګوره لیفټ ټو رایټ شو او که نه همداسې بل دی ګورئ لاین بټوین ګورئ کالمې مثال واخیستې 4 د دې کالمو منځ کې وګورئ فاصله ده که نه زه ورته یم د دې فاصلې په ځای لاین راوله د هر کالم منځ کې لاین راوله نو کالم ته رایشه دلته به لاین بټوین انتخاب کې وکړئ چې د هر کالم منځ کې ګوره څه راغله لاین راغله او که نه که غواړې لاین نمبر لاین ایسته کې کالم ته رایشه مور کالم ته رایشه لاین ایسته که وکړئ که لاین څه شو د منځه لاړو او که نه بیا دلته راځو کالم سته مور کالم سته دلته یې ګوره لیکلي دي چې ویټ ان سپیسنګ بیا لیکلي ایکول کالم ویټ مونږ او تاسو 3 کالم واخیستې دي 3 کالمو اندازه یو رقم ده ګوره د دې کالم اندازه څومره شوه 1 انچ 2 د دې څومره شوه 2 د دې څومره شوه 2 یعنی ایکول ده که نه د ټولو کالمو اندازه یو که درته وایي چې نه د هر یو اندازه بیل بیل په خپله خو ښځه ورکوم درته اوله کالم 1 انچ که دویم 2 انچه که دریم کالم څو که 3 انچه نو ته غواړې چې د هر کالم اندازه بیله بیله شي نو ایکول کالم وت نه به ټیک مارک کیسه کې ګوره اول کالم اندازه څومره غواړې 1 انچ د دویم څومره غواړې 2 انچه د دریم څومره غواړې 3 بس وکې که تاسو وګورئ د هر یو کالم اندازه ځان ته راغله او که نه بیا دلته سپیسنګ د دې منځ کې څومره غواړې نو دلته فاصله که ورکوئ دلته یې ګوره څه لیکلي دي سپیسنګ ښه د اول او د دویم کالم منځ کې څومره فاصله غواړې زه ورته یم چېرې 9 انچ 0.5 د دویم او دریم منځ کې څومره فاصله غواړې مثال زه ورته یم چې 1 انچ بس وکې که ګوره فاصله منځ کې پیدا شوه او که نه او که غواړې چې نه د ټولو کالمو اندازه اتومات یو رنګ دي شي نو څه ته به ټیک مارک لګوئ ایکول کالم ویت دا 3 نه که زیاتې شي هم ګوره فاصله هر یو ته ورکولی شي ګوره دلته مثال 6 کالمې شوي وکې که دلته هر کالم منځ کې اندازه زیاتې کمې دلته ریشه دا وګوره دا سکرول بټن خو ګورئ که نه دا ګوره لاندې بیا نورې کالمې دلته شو کېږي درته ویم غواړې ټول کالم یو رقم اندازه چې ایکول کالم ته ټیک مارک ولګه وکې که اتومات د ټولو اندازه څه شوه ایکول شوه که همداسې راشو مور کالم ته دې کې څه مشکل نشته اپلای ټو دی دې کې 2 خبرې دي یو دی هول ډاکومنټ یو دس پوینټ فارورډ دی مثال په توره استاد دلته څه ټکس ولیکه مثال راغه 4 پروګرافه ته غواړې چې 3 کالمې واخلې خو دا 3 کالمې په دې ټول پیج باندې څه شي اپلای شي نو څه به انتخاب یې هول ډاکومنټ وکې که په دې ټول پیج باندې 3 کالمې اپلای شو په دې ډاکومنټ که نه یو کس درته وایي چې داسې وکړه لکه دلته یې ولیکو عنوان مثال ولیکو عنوان الحرمین پرایویټ های سکول درته وایي دنه لاندې 3 کالمې واخله د دنه لاندې څه وکړه 3 کالمې لکه ټکس یې ولیکه ګوره مثال ته ټکس ولیکه درته وایي دا ټکس چې دی دا 3 کالمو ته واړوه خو دا پاس عنوان وانه وړي نو ته دلته راشې لیاوټ ته او ته ورته 3 کالم انتخاب کړې ګوره عنوان هم کالم ته کنورټ شو که نه درته وایي چې نه د عنوان نه لاندې دا پروګراف 3 کال یا 2 یا 2 کالمو ته واړوه مثال ګوره اوس ټکس لږ زیات کړو درته وایي چېرې د عنوان نه لاندې دا لیکل څو کالمو ته واړوه 3 ته دا عنوان د کنورټ نشي کالم ته دا د په همدې ډول وي نو تاسو به راشئ لیاوټ ته او دلته به راشئ ورته چې څو کالمې په کار دي 3 خو چېرته مې په کار دي دس پوینټ فارورډ د دې نقطې نه بعد چې وکې که اوس تاسو وګورئ لیکل 3 کالمو ته کنورټ شو که نه پاس عنوان سره یې څه ګوتې ووهلې
نه دا this point forward دی د پاره استعمالي یا ته و چې دا لیکل مې وکړه دا یو کالم کې پرېږده دنه بعد زما 2 کالمې په کار دي درته وایي چې دینه بعد مې 2 کالمې په کار دي نو لیاوټ ته رېشه دلته رېشه ورته یې چېرې 2 کالمې په کار دي او څه ورته ووایم this point forward بس اوکې که اوس وګوره دینه بعد کالم راغی او که نه پس څو کالمه دي یو لاندې لیکل څو ته کنورټ شو 2 نو سبا که داسې مشکل سره مخامخ کېږئ نو دې اپشن نه به کار اخلئ بل اپشن چې سٹارټ نیو کالم دا څه کار کوي مثال په توره دلته ما څه لیکل وکړه صحیح ده زه ورته یم چې دې بله ورقه کې مې 3 کالمې په کار دي اوله ورقه کې نه دویمه ورقه کې څو کالمې را 3 نو لیاوټ ته رېشه کالم ته رېشه مور کالم څو کالمې دې په کار دي 3 خو څه ورته ووایه this point forward دنه بعد خو سٹارټ نیو کالم یعنی دې نه بعد مې 3 کالمې په کار دي خو په څه کې شروع کا په نوې ورقه کې نو کې که ګوره دې نه بعد ستاسو لیکلو کوي دا وګوره څو کالمو ته دا لیکل واوړېده 3 کالمو ته اوښتي او که نه وګورئ او اوله ورقه څو کالم شو یو نو که داسې مشکل سره سبا مخ کېږئ نو دې اپشنونه به څه کوئ کار به اخلئ بل مثال په طور تاسو دلته 3 کالمې واغېستل لیاوټ ته راغله دلته مثال 3 کالم اول کالم کې څومره لیکل وکړه یو پورګراف اوس دا اول کالم ګوره لا ډک نه دی درته یو کس و چې دویم کالم ته وړه دویم کالم ته به ته نشې اورېدلی چې تر هغې دې اول کالم نه ډک کړی دویم ته نشې اورېدلی درته وایي چې نه دویم ته وړه اول کې همدومره لیکل بس دي نو ته د یو کالم نه چې کله بل کالم ته اوړي لیاوټ ته به راځي بریک ته او دلته یې څه لیکلي کالم ګوره یو کالم نه وګوره علامې ته وګورئ که نه یو کالم نه چېرته تلي ګورئ دلته مثال په توره زه ورته یم چې دې نه بل کالم ته مې واړو چې څنګه کنورټ شو نو تاسو وګورئ دلته راشه دویم کالم ته واوړېدو او که نه نو کالم څه کار کوي د دې په ذریعه یو کالم نه بل کالم ته څه کولی شو اوړېدلی شو بیا دې شارټکټ دی چې یو کنټرول پلس شفټ پلس انټر د دې څه دی شارټکټ ګورئ لکه زه اوس غواړم دلته مې لیکل وکړه مثال ته راغلم یو ته 3 کالمه مې واغست صحیح شو که نه دې کالم کې مې دومره لیکل وکړه بل کالم ته اوړم کنټرول شفټ انټر واوړېدم او که نه بس دومره